آیا ولسمشر غني د مفسدینو تر محاصرې لاندې دی؟ د ولسمشر چاپیره کسان ملامت دي که خپله ولسمشر غني د پاکستان خوشحالولو لپاره څه پلانونه عملي کړي؟ مجید قرار په دې اړه مهمې خبرې کړي، نو په همدغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. لیکنه د مجید قرار ده، دا چې ښه ده او که بده نو هغې پورې اړه لري، موږ یې یوازې تر تاسو در رسوو. ځینې دوستان وایي رئیس صاحب محاصره دی، شاوخوا خلک یې غلط خلک دي. شاوخوا خلک ټول د رئیس صاحب په فرمان مقرر شوي او رئیس صاحب داسې سړی نه دی چې د چا په انګیزه او فساد پوه نشي. خبره دا ده چې رئیس صاحب مبارک ته د شاوخوا خلکو فساد مهم نه دی، دا نه چې یا ورته بېوسې دی یا محاصره نشي ماتولی. یو وخت له اتمره شکایت و، رئیس صاحب پاکه پیرزو وه. بیا مو له رحیمیانو شکایت کاوه چې رئیس صاحب یې محاصره کړی، رئیس صاحب پاکه پیرزو وه. رحیمیان بد و، بیا د خپلواک او ستانکزي دور و. رئیس صاحب بیچاره یې محاصره کړی و، که نه رئیس صاحب لکه د یتیم ماشوم هومره معصوم و. بیا هغوی هم لرې شول، مشکلات نه کم شول نه هم حل شول. اوس مو په فضیلیانو پسې راخیستې ده. ووایاست چې زناوې او غلاوې هم دوی کوي. داسې نه ده چې ولسمشر ته د خپلو اطرافیانو د اخلاقي فسادونو، مالی فسادونو، سیاسي فسادونو حال نه ورکول کیږي. ولسمشران خپل استخباراتي او غیر مستقیم اطلاعاتي چینلونه لري، د دوی شاوخوا خلک ټول څارل کیږي. خبره دا ده چې د جناب رئیس صاحب د قدرت نشه سر ته ختلې ده او رئیس صاحب مبارک ښه په دې خبره دی چې ولس ځان نشي خورولی. رئیس صاحب نن سبا دوه کاره کوي، یو د غلاو او چور خدمات رهبري کوي او بل د امریکایانو فرمایشونه پر ځای کوي. دا دواړه کار رئیس صاحب په خپله خوښه او افتخار کوي. نظام یې نیم لنډغرو او نیم نور پرچمیانو ته ور ایله کړی او اوس یې درېیمه ډله د پاکستان سرکرده نوکران رانمبر کړي. ژر به واورئ چې د غزني او ننګرهار دواړو ستراتیژیک ولایتونه به د ISI سرکرده نوکرانو او داسې جاسوسانو ته وسپارل شي چې دواړه به د خدای په حکم شناختي کارډونه لري او د دواړو به یوه میرمن پاکستانۍ وي. له پاکستان سره د رئیس صاحب د ممکنه معاملې په دریو اساسي بندونو کې یوه دا وه چې د افغانستان اردو به کوچنی کوي، دوهمه دا وه چې پر کلیدي او ستراتیژیکو ځایونو کې به د پاکستان د خوښې کسان ګماري، او دریم یې د پاکستان خلاف هیڅ تور نه کول و، نړیوالو ته نه شکایت او د ټولو تبلیغاتو درول او فلج کول و. خدای دې وکړي چې معامله نه وي شوي. د دفاع وزارت ملګري مې ډاروي او وایي چې د اردو د تعذیف نښې له ورایه جوتې دي. د والیانو ګمارل خدا دې خپله ویني. او دریمه خبره هم محسوسیږي، دا هر څه نه د فضلي او محب لپاره شوي، نه د داود نورزي د 800 میلیونري جزیرې د خریدارۍ او نه د صالح د ګمرکاتو د باج اخیستنې د پروسې لپاره، دا نه د پرچمیانو د توطیې کامیابولو او نظام تسخیرولو لپاره شوي، نه د اتمر د معاملهګرو لپاره. دا هر څه د رئیس صاحب د قدرت د نشې د مړولو او سړولو لپاره کیږي. په هیڅ چا پسې مه ګرځئ. ګرانو کتونکو، تاسو په دې اړه څه نظر ورکوئ؟ خپل نظریات او تبصرې مې په کمنټونو کې راسره شریکې کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.